ليلة القدر شپه کې او کیدی شي در روانه شپه کنه ویشتمه ته ډډه ولګو ویشتمه کیم که دنیا را باندې غالب شو بیا ویشتمه ملاړه خو نور پراته اکثر خلک ستي نه تاک ته چې پروت او ښه سړی ډېر تاک ته چې پروت یویشتمه او دېرشتمه او پنځهویشتمه دا خو ډېر کوشش کوي خو چې صرف ویشتمې ته پروت وي دا زیاتې دي او بیا ویشتمه کې هم حال دغه وي چې په هغې کې بیا سړی عبادت ونه کړي تلاوت ونه کړي لوی تاوان دی دا تاوان یعنې زه ورته لوی په دې وایم که نه چې نږدې بیا د دې تاوان هغه کمی چې وشو هغه پوره کېږي نه ځکه چې هله پوره کېږي چې یو کال ته انتظار وکړي او کال ډېر لوی ژوند دی ډېر لوی ژوند دی ورب الکعبه سړی سخت ویري کال بعد به ته ژوندی داسې په اسانه موږ د شپې ضایع کړې ښه ډېرې په اسانه موږ پرېښودې که نه زه تا ته دا وایم د تا چې د څلور پنځه شپې دقې شان پرېښودې عبادت ونه شو منځونه ونه شو اعتکاف ونه شو اذکار ونه شو جړاګانې ونه شو ته به را روان کال له یې ډېر د کمعقلتوب کار چا چې م کړی و د کمعقلتوب یې کړی ولې ځکه چې میاشت نه ده حالانکه میاشت هم پته نه لګي هفته نه ده د هفتې هم پته لګي د ګنټې پته نه لګي خو زه بیا هم ګنټه ورځ هفته یو کال تقریبا 360 ورځې به ته ژوندی بیا به د ورځې راځي ښځه ژوندی شوې ځه ته اوږد عمر والی او ته نه زه به ژوندی یم ښځه 360 ورځې بعد به ته دقه شان صحت کې بله 360 ورځې بعد به ته دقه شان په دې برکتي ملک کې او د عبادت دا موقع به تا ته میلاو شي چې ته تفسیر ووایه او ته منځونه وکړه او ته روجې او ته په ارام په اطمینان په امن و امان کې انا انزلناه فی لیلة مبارکه یقینا موږ نازل کړی دی دا قرآن په شپه د برکتونو والا کې ليلة القدر شپه کې او کیدی شي در روانه شپه وي کنه ویشتمې ته ډډه ولګو ویشتمه کې هم که دنیا را باندې غالبه شو بیا ویشتمه ملاړه خو نور پراته اکثر خلک ستي نه تاک ته چې پروت او ښه سړی ډېر تاک ته چې پروت یویشتمه او دېرشتمه او پنځهویشتمه دا خو ډېر کوشش کوي خو چې صرف ویشتمې ته پروت وي دا زیاتې دي او بیا ویشتمه کې هم حال دغه وي